دغه درې جملې به په انګلیسي کې څنګه وایو؟ دا زما موټر دی، د موټر زما دی او دا زما دی. د دې لپاره چې دغه درې جملې په انګلیسي ژبه کې ووایو یو موضوع موږ ټاکلې ده. Possessive adjectives ملکي صفتونه او possessive pronouns ملکي ضمیرونه وایو. فایل د ملکي صفتونو کوو. Possessive adjectives are used to show possession or ownership. ملکي صفتونه د ملکیت او مالکیت ښودلو لپاره استعمالیږي او دوی په لاندې ډول دي: my زما، your ستا یا ستاسې، their د دوی، heirs د دغه، his د هغې نرینه لپاره، her د هغې نه ښځینه لپاره. our معنا زموږ. Possessive adjectives are used before nouns. ملکي صفتونه له اسمونو وړاندې یعنې مخکې استعمالیږي. راځو په لاندې مثالونو کې ما لیکلي دي: This is my car. دا زما موټر دی. په دا جمله که موږ او تاسو وګورو مخکې مې ترې my استعمال کړو او وروسته ترې noun استعمال شو، یعنې this is my car. دا زما موټر دی. دویمه جمله: That is your class. هغه ستاسو ټولګی دی. That is your class. هغه ستاسو ټولګی دی. په دا جمله کې موږ او تاسو مخکې ترې your استعمال کړو او بیا مو ترې noun استعمال کړ. بل these are their cars. دا د دوی موټرې دي. Those are our children. هغوی زموږ ماشومان دي، یعنې دوی زموږ ماشومان دي. نو لاندې یې نوټ وکړئ: We cannot use possessive adjectives alone without a noun after them. معنا دا چې موږ او تاسو ملکي صفتونه یوازې نشي استعمالولی، باید وروسته ترې اسمونه استعمال کړو. لاندې مثال ما لیکلی دی: This is my. دا جمله غلطیږي. له دې وروسته موږ او تاسو باید اسمونه استعمال کړو. ولې؟ ملکي صفتونه له اسمونو وړاندې استعمالیږي. دلته اسم نه دی استعمال شوی. دوهم موضوع چې موږ او تاسو بحث پرې کوو possessive pronouns یعنې ملکي ضمیرونه دي. لومړی دا چې موږ او تاسو ملکي ضمیرونه تعریف کوو. لومړی ضمیر داسې کلمه ده چې په جمله کې د نوم پر ځای استعمالیږي، یعنې پرو معنا لري پر ځای، ناون معنا لري اسم، یعنې د نوم پر ځای استعمالیږي. Possessive pronouns are also used to show possession or ownership. دوی هم د ملکیت او د مالکیت ښودلو لپاره استعمالیږي. دوی په لاندې ډول دي: mine, yours, theirs, heirs, his, hers, ours. د دې ټولو معناګانې لکه ملکي صفتونه دا یو رقم معناګانې لري. خو we use possessive pronouns after nouns. خو موږ او تاسو ملکي ضمیرونه له اسمونو وروسته استعمالوو. هلته موږ او تاسو ملکي صفتونه له اسمونو وړاندې استعمالوو، خو دلته ملکي ضمیرونه بیا له اسمونو وروسته استعمالیږي. This car is mine. دغه موټر زما دی. This car is mine. دغه موټر زما دی. دویمه جمله: That class is yours. هغه ټولګی ستاسو دی. That class is yours. هغه ټولګی ستاسو دی. بل these cars are theirs. دغه موټرې د دوی دي. وروستۍ جمله: Those children are ours. هغه ماشومان زموږ دي. دلته نوټ لیکل شوی دی: We can use possessive pronouns alone. موږ او تاسو ملکي ضمیرونه یوازې استعمالولی شو، خو ملکي صفتونه یوازې نشي استعمالولی. لاندې مثال وګورئ: This is mine. This is mine. دا زما دی. خو موږ داسې نشو ویلی چې this is my.